لیزر ماشین په پرې کولو یا کټینګ برخه کې تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي ده. دا ماشین په صنعت کې د بیلابیلو موادو د دقیق او سریع پرې کولو لپاره کارول کیږي. لیزر ماشینونه فلزي مواد لکه فولاد، المونیم، مس او نور فلزات په دقیق ډول پرې کوي. دا د موټرو جوړولو، ساختماني برخې او الکترونیکي وسایلو په تولید کې ډیر کارول کیږي. لیزر ماشینونه نه یوازې فلز بلکې غیر فلزي مواد هم پرې کولای شي، لکه په فرنیچر او هنري صنعت کې د لرګیو پرې کول او جوړول، په پلاستیکي محصولاتو کې لکه د ګاډو برخې او همدارس د شیشې پرې کول او ګرافیکي نقشونه پکې ایستل. انجینر کرامت الله له تیرو 6 کلونو راهیسې له دې ماشین څخه یوازې د غمیو د قالبونو د جوړولو لپاره کار اخلي. لیزر ماشین دی ده په دو بخش کې کټینګ رسي د ماشین او حقوقي کې رسي د ډیجیټالي لوحې چې دي خو موږ په حال چې کار پکې خاص فارم رسي ته یو حد چې محدود کړی دی هغه دایان دی شکایت فعلا هم دایان په جوړیو مشتریان رسي هغه موږ تکسونه راوړي مثال یا ویدیو راوړي کنه عکسونه سایتونه خیلی موږ دا ورته جوړیو دلته مطابق د تقاضای مشتری باندې هغه در کارجو کې دیزاینی کارجو نورسته بل پروګرام ته وړي دغه چې کله بل پروګرام ته ماده شي سي ماشین ته ورلېګو ماشین ته کله هغه ورولېګو هغه ماشین هلته خپل کوم شي ته ورکړي دی هغه جوړوي او باسي. لیزر ماشین د کمپیوټري پروګرامونو لکه کورل ډرا، ان ډیزاین او نورو له لارې کټونه کوي او هر ډول پیچلي ډیزاینونه په اسانۍ سره پرې کولای شي. دا اوس موږ کوم ډیزاین چې دغه ته ډیزاین پورې محدود دی چې ډیزاین اوس مثال لکه غمه ډیزاین چې کوم دی دا اوس 15000 دی 4000 تعداد ولري مصرف د غمه پورې بعضی ډرون رسټ په نیم ساعت کې جوړي بعضی دی په 15 دقیقه کې پلاس دقیقه کې مطابق دغه کار البته وخت نیسي. کرامت الله هم لومړی په کمپیوټري پروګرام کورل ډرا کې د غمیو لپاره قالب ډیزاین کوي او وروسته یې د همدې ماشین په وسیله په لرګینو او کاغذي ډیانو پرې کوي. هغه پروسه چې کله تکمیل شي خلاصه شي موږ سرکیوب تخته باندې وړي د خپل کارخانه ته کارخانه د غټ پرسنل لري مثال 4-5 ماشین نه 3 ماشین نه چې په باندې دا کار کوي. کرامت الله هغه ډایانې هم راوښودلې چې دوی په همدې ماشین کې په بیلابیلو ډیزاینونو کټ او پرې کړي دي. د هغه په وینا چې دوی هره ډایي تر ډیزاین او کټ وړاندې په اوسط ډول 150 افغانۍ پیري، خو د غمیو د بیلابیلو ډیزاینونو تر جوړېدو وروسته یې په منځني ډول په 300 افغانۍ پلوري. دا د خپل ورځني کاروبار او مشتریانو په اړه هم راته وایي. اوس په عامه سطح باندې کارونه ضعیفه شوي دي خو نسبت بیا هم د کمې سرمایې ته ښه کار کوو. دا یعنې اوس مثال عام ریټ چې دی 350 روپۍ ریټ دی خو ده کې بعضې رسي چې هغه لږ تکلیف باندې ډیزاینوي او ماشین وخت نیسي 400 روپۍ هغه 450 روپۍ جوړي او ورکوي.